ته راځه د خپل کور به دې نه یې لیدلی نه وی نه تر اوسه مې نه ته راځه چې خپل کور ووینه درځئ زوی درځئ خوره سلام علیکم وعلیکم څنګه السلام مست جوړ اوسې امال خیر خدای بالا براره خو دغه چې باراني ورځ ده بالا دغسې باران وري بالا راباندې دغه پرون نو خو باران ده دا نو خو نوخت باران طاقت ولاکه دا ګدلې لري چې یو ساعت کې راشوه چې هغه نګره پر مؤمنانو راشوه نو اوس څه پکې اوس دغه ګدلې راشوه کوم وامه بېرته یې بیا بټې سره سمومه بټې سره دغه کومه ډډ د چار ځای چې دغه اوس هغه څومره باندې ولاړې دي نو په دې باران نه په دې ګډوډو باندې په دې باران راګرځي خو بالا خو نه راګرځي خو دغسې بچه زه وایم چې دغه بټې سره سمې کړم باندې بټې سره هوارې کړم ګویې سره یې وکاږم ګټه دا کوچنیان باندې خطرې دي دا ډمونه اوبه چې باران کې ډمونه اوبه باندې ولاړې خو دغه دې ته چې وینې دا کثافات کې ناست په دغه کې ګزاره ده دا اوس په دغه کې وسم ټول ساله دا بیا په دغه ګدله کې اوس ورته وګورې مسلمان یې ده دغه بټه سره سموم بټه بیا سره دغه شوم سره ځای پر ځای کوې بټې سره ځای چې یو څوک ښه ښایسته خیمه دار کې څونه خوشحاله کېږي دغونه خوشحاله کېږم چې الله تعالی دې د آخرت او د حضرت د یې دنیا دوه شاور کې چې زما سره دونه کومک وکړي او ما د دغه د کثافات وباسي چې مسلمان ما د کثافات وباسي الله تعالی دې پر یې دنیا جنتونه ورکړي پر یې دنیا دې الله تعالی ځای دي دوستان پرون چې باران سوی دی هغه تا کې ټول ورلوند کړی دی دا ګر د کثافات پر اچولې دی د اوس مې راخلي دا یو ګوړي باران ورته وګوره دا لري پر اچولې چې ځان یو نه تاله درې نه دی پر اچولې نه پر ورځولې دا لا خو نو زه به هر څه د خدای پازه دا ټوله شان پر دغه نری لرګیانو باندې په نری لرګیانو باندې چې خلین پر اچولې دي د پاک بس ته لڅکی دا ځای دا سر یې لڅکی ایسته کې زه به ولاړ سم خیمه به درته راوړم الله تعالی دې ام ستا د دنیا د مخ څراغونه درته وګرځي او هر مسلمان چې زما سره دا کومه کوي د دې دنیا څراغونه دې ورته وګرځي امين دا خدای دې جنتونه ورپر نصیب کړي چې زما سره څوک دونه مراد کومه کوي موږ پر هر لمزه پر هر دغه کې موږ هغه ته دعاګانې کوو چې موږ دونه وناسي خدای دې ستا دعاوې قبول کړي بس ته دا سره ژر لڅکی زه به ولاړ سم خیمه به درته راوړم الله تعالی دې ارمانونه وکړي سلام علیکم سلام چې خور په خیر ساتشالي خیر خیراتي دا دې کومه مو درته راوړل الله دې ارمانونه وکړي بچا خدای تعالی دې خپل بچانو غم نه درکړي دا پوری خدای تعالی دې ارمانونه وکړي تعالی دې پر دې برکت دا سړی چې موږ سره کومه کوي چې موږ سره مرسته وکړي الله دې د دنیا ته په د یما په تعالی کې ورواچي خالق تعالی دې د دنیا جنتونه ورځي چې موږ سره اسلام کومه کوي ویني خدای دې دې خدای دې تعالی کې ناس بارک الله موقات چې سات باران شوه چې هغه مګر ته دا د لوی جګړه پر مؤمنانو باندې دغس باران وره را باندې دا زړکان باندې په دا غدل کې پراته دي میاشي زر افغاني کې ورکو په دا رقم دا کوچنیانو موقعات په دا رقم کوچنیانو مؤمنانو موقعات دي میاشي زر افغاني راته غواړي دا کثافات په دا کچوره باندې صرف په دا کچوره باندې په دا کچوره په بوتلانو په چمکیانو ټولې دغه کوي نو دا دا بزاره ده نو تعالی ته جهاد هر اسلام لا رفته وابه شوانس دا وسره کم په دې ځای کې سم چې د خیمه خو غاټه ده مور دا فعلا دا وته څنګه دا به غاټه دا ما خیر ځای ورته دوی و دا پر غاټه ده وین څه دلته دا معنی ولا دا ما ونه سي دا سره شو کې دا هغه نه رسېږي هغه سم کړه ولا هغه سم څه پکې یې دا اول دا جاء اول دا کتره دا بس باندې
بس Dacă care despre. دور نو کنه راوافو ما ته وګوره ګوره به ته ووایه. څونه خوشاله ډېر. دونه څونه خوشاله دوکانه ورته څونه خوشاله دونه خوشاله دا پرسته لاس باندې ته نه یې خوشاله ها خوشاله دغه سلامات. خاص کړ دی ولا باندې وانه دا دی د خور خوشاله ولې به نو نشي خوشاله څه نه ولا دین ته خوشاله دغه خوشاله مور یې دا نه ولا که وسه سره ټوله ما سره سموالي وس دا پاته ما ځان کوم به مو کې بالا دا شه دغه کوم مغور ځو مې پاته کړه که صاحب تراسه ته خو دلته په دا زړوکانو باندې اخته وې او تراسه د خپل کور به دې نه لیدلی نه وای یا تر اوسه نه ته راځه چې خپل کور ووینه درځي کاکا راځه بسم الله الرحمن الرحیم واه ماشاءالله سبحان الله واره دې مبارک خدای دې د بختوره کړي خدای دې رب دې بختوره کړي خدای دې رب دې ورغی کې ستې درمانونه خدای وکړي آمین چهار مسلمان ما سره داخلي د کومه کړه د زیاده کړه د تاپوري الله تعالی دې پرې دنیا باندې درمانونه وکړي دې جنتونه دې خدای ورکړي امين دې جنتونه دې خدای ورکړي چې دې دنیا باندې زمانہ پر اثرات کړم زیاده تو ګوره څنګه شایسته جوړه سواله او تیار و تاکسو شای په پیسو او مور دا دې مرجان دا خونه شایسته خونه درته جوړه ماشه دې وسختای ته د خدای تعالی پر دنیا باندې د جنتونه درکې خدای ته پر دنیا د شته کوټې ته درکې لکه نن راځي ته ماته دا شایسته کوټې باندې راته جوړه کړه څونه شایسته دواجه راته وکړې خدای تعالی پر دنیا باندې ته شته جنتونه د پرېشه میوه مو په نصیب شته جنتونه مو په نصیب خدای مانونه وکړه نه بچي امين لکه پر دې دنیا چې ته معنا ما دا یو خیمه ارمان دغه درو د تر باسه پوري د خیمه ارمان دې درو ارمان مې درو د دا خیمه ارمان مې درو نو خدای تعالی دې ته پر دنیا باندې او شایسته کوټې د په نصیب کې شایسته جنتونه غفتای در امين موږ خدای دعای په واسه ولا ما ته ښه خوند راکې خور ولا ما ته په خبره ولا ښه خوند راکړې چې خدای زدا دې د زړه ارمان دې پراس خدای تعالی دې دې ارمان نه خدای پوره امين خور دا بنونه پک شاواره شه و دا بنونه پک شاواره دا باران په کور کې په خیمه کې واره مو دغه نه لرم د پښنه لرم چې دغه کوچنیان ته ماشان ځای پر واچو مو دا په خیمه هغه دوه پوښه خیمه د باران هم تاثیر نه کوي لمر هم تاثیر نه کوي دا د شاک کله دا په خیمه کې د خیمه کې واره کوم دا بلاندې په شاوار کې د خیر خدای تعالی دې ارمانونه وکړي امين خدای تعالی دې شاک خدای دې ارمانونه وکړي اوس خو صحیح سو نه و صحیح خدای په امان مور خدای په امان